د کهانۍ شروعات د یو دوو خویندو نه کیږي کومې چې پروفیشنلی لامبوزرې دي. د یوې نوم لاره او د بلې نوم کلیرا وي. نن د لامبو په دوران کې د کلیرا نه ګوتمه د سویمینګ پول ته وغورځېږي کومه چې دی له د دې کېدو والا خاوند ورکلي وي. نو دواړه خویندې په دې ګوتمه پسې غوپه ووایي خو ګوتمه لاندې د اوسپنې په یو جال کې پساو شوي. د ډیرو کوششونو باوجود دا ګوتمه آزاده نشي خو یو غټ مصیبت دیو ته دا جوړ شي چې د لاره ویښته په دې جال کې ونښلي. دواړه خویندې د ویښتو د آزادولو ډیر کوشش کوي خو دا ډیر مضبوط پساو شوي دي. دی خوا د سویمینګ پول د منیجر دا خیال وي چې دلته نه ټول خلک تللی دي نو دا د سویمینګ پول د بندېدلو بټن ووایي او دلته نه لاړ شي. نو د فایبر یو لیر په دې سویمینګ پول باندې راخورېدل شروع شي. کلیرا چې د سویمینګ پول بندېدل وویني نو ډیره غبراو شي او په تیزۍ کې د خپلې خور ویښته آزاد کړي. دیو دواړه د سویمینګ پول نه وتل غواړي خو د اوسه پورې په دیو باندې ډیره ناوخته شوې ده یعنې دا سویمینګ پول مکمل بند شي. لاندې د دیو د ساه اخیستلو دپاره معمولي شان ځای وي. دواړه دلته نه د وتلې ډیر اوازونه کوي خو څوک دې بیلډینګ کې نه وي او دیو ته پته ده چې دا سویمینګ پول به تقریبا 3 ورځو پورې بند وي ولې چې په سبا باندې د دیو یو تهوار دی. د دې وجې نه دواړه ډیرې غبراو شوي. دواړه خویندې ډیرې بېوسه وي او دلته نه د وتلې سلار ګوري. د چت کې یو معمولي شان تکې سورې وي خو دا دومره وړوکی وي چې دې کې صرف لاس زیږي. کلیرا ته په دې اوبو کې یو پلسټک میلاو شي نو دا په دې پلسټک باندې د سوري د غټولې کوشش کوي. د ډیر مهنت باوجود دا سوري په خپل حال وي یعنی دا د پلسټک کار نه دی. لارا ډیره غوسه وي او کلیرا ته وایي چې دا هر څه ستا د وجې نه وشو نه خو به ته په ګوتمه پسې تلې او نه به موږ داسې راګیرېدلې. کلیرا د خپلې خور سره باس نه کوي بلکې دا د اوبو کې لاندې غوپه ووایي او جالۍ کې چې د دې کومه ګوتمه نښتې ده هغه راوباسي. خو دلته کې دا یو خبره نوټس کړي چې دا کوم د اوسپنې جال پروت دی دا معمولي شانته کې ډیله دی نو د دې جال د راویستلو کوشش کوي. د دې دا خیال وي کو چرته دا راوځي په دې باندې به د پول دا بره چت مات شي او داسې به موږ بهر وځو خو دا جال ډیر مضبوط وي. د ډیرو کوششونو باوجود دا راونه وځي. کلیرا بره راوخیږي او خپل خور ته د دې جال په باره کې ووایي خو لارا ورته وایي چې موږ دا جال نشو راویستی. دې وخت کې د کلیرا په موبایل باندې ټالی راشي. دا رینګ ورته د دې کېدو والا خاوند کلی وي خو د بدقسمتۍ نه د دې موبایل بره په کپړو کې پروت وي. بیا هم کلیرا په دې امید کې وي چې زما کېدو والا خاوند به زما په کتله کې دلته په ما پسې راشي خو هغه بار بار دې ته فون کوي. دغه شانته کې ورځ تیره شي او د دې ځي لیټونه اچانک بند شي په هر طرف ته تیاري شي. کلیرا ډیره پریشانه وي ولې چې دې ته یو قسم له بیماري ده د کم په وجه باندې چې دې ته هر ټیم کې انجکشن لګول پکار دي او انجکشن دې سره بره په خپل بیگ کې پروت دی. لارا چې د خپل خور حالت وویني نو واپس دغه سوری کولاوول غواړي خو د دې دا کوشش ناکامه دی ولې چې په پلسټک باندې دا سوری کولاوول ناممکنه ده. بیا هم لارا خپل همت کوي. دغه شانته کې ډیر ټیم تیر شي او دیو دواړه یو بل له تسلي ورکوي. دې کې دلته څوک دننه راشي او د سویمینګ پول لیټونه چالو کړي. د دې نوم ایمیلی دی. د دې ډیوټي دلته کې د شپې ده. د ایمیلی په راتلو باندې دا دواړه خویندې ډېرې خوشحاله شي او د مدد دپاره چغې وایي. ایمیلی یو غریبې کورنۍ والا جینۍ ده او چې د دیو دا چغې واوري نو د دې په زړه کې یو لالچ راشي دا د دیو دا چغې نظرانداز کړي او د دیو سامان راواخلي. دې کې ورته اې ټي ایم کارډ او څه پیسې میلاو شي. د ټولو نه مخکې ایمیلی سی سی ټي وي کیمرې بندې کړي او بیا د دې دواړو خویندو طرف ته را روانه شي. ایمیلی د زړه نه ډېره ښه جینۍ وي خو اوس د دیو د مجبورۍ نه پیدا غستل غواړي ولې چې د دې مالي حالت ډېر کمزوري دي. ایمیلی د دواړو ته وایي چې ستاسو د اې ټي ایم کارډ پین کوډ څه دی. د ایمیلی په خبرو باندې دا دواړه خویندې ډېرې حیرانه شي او لارا ته غوسه ورشي او ایمیلی ته ډېرې په غوسه کې خبرې وکړي. په دې باندې ایمیلی له هم غوسه ورشي او د سویمینګ پول د ګرمېدلو سیستم بند کړي. په دې باندې اوبه ډېرې په تیزۍ کې په یخېدو شي. کلیرا الریډي بیماره ده. د دې وجې نه لارا خپل پین کوډ ایمیلی ته وښیي. ایمیلی ورته وایي چې زه تر هغې تاسو دلته نه نشم ویستی تر څو چې ما ستاسو د اې ټي ایم کارډ نه پیسې نه وي ویستي او بیا دلته نه لاړه شي. لږ وخت پس چې ایمیلی واپس راشي نو ډېره زیاته غوسه وي ولې چې د دې په زړه کې کم لالچ و هغه پوره نه شو. د لارا اې ټي ایم کارډ کې پیسې کمې وي. ایمیلی د دواړو ته ډېره غوسه وي خو دیو ورته ډېر مینت کوي او لارا ورته وایي چې زما خور بیماره ده او هغې ته ټیم په ټیم باندې یو انجکشن لګول غواړي. د انجکشن نه بغیر به زما خور مړه شي خو ایمیلی د دې په خبرو باندې یقین نه کوي. په دې باندې لارا ته غوسه ورشي او په څه چل باندې ایمیلی د ځان خواته راولي. ایمیلی چې څنګه دیو ته نږدې شي نو لارا پې حمله وکړي. ایمیلی ډېره زخمی شي خو په دې باندې ایمیلی نوره هم غوسه شي. په غوسه کې دا یو بټن ووایي. په دې باندې د سویمینګ پول کې یو ګیس چالو شي. په دې ګیس سره دیو دا سویمینګ پول پاک ساتل غواړي خو دا د انسانانو د
د پاره ډیر خطرناک ګیس دی. د ګیس په وجه باندې په دواړو خويندو سر وګرځي، په دواړو ډیره سخته وي او ځان د دې ګیس نه لرې ساتل غواړي. خو کلیرا الریډي یو بیماره جنۍ ده، نو بېهوشه شي او اوبو کې لاندې لاړه شي. لاره چې خپله خور وویني نو راوچتې کړي او په منډې هغه وړوکي سوري له راوړي. د دې په وجه باندې کلیرا ته د ساه اخیستلو دپاره صافه هوا میلاو شي. لاره امیلي ته وایي چې زموږ سره د هیرې یو ګوتمه ده، ته دا ګیس بند که نو دا ګوتمه به موږ تاله درکو. نو امیلي په منډه باندې ګیس بند کړي او د دیو نه دا ګوتمه واخلي. امیلي د ګوتمې ته ډیره خوشحاله شي. د دې نه بعد امیلي فیصله وکړي چې د دې نه سیوا د دې دواړو خویندو سره نور څه نشته، نو دای دلته نه ویستل غواړي. امیلي کنټرول روم ته راشي او د سویمینګ پول نه دا کور لرې کول غواړي. خو چې دا څنګه د سیستم کې د کور د لرې کولې پاسورډ ورکړي نو دې ته دا پاسورډ غلط ښیي. په اصل کې د دې منیجر د مخکې نه دا پاسورډ بدل کړی دی. په دې باندې امیلي ډیره زیاته ویریږي. امیلي ته پته ولګي چې دا دواړه خویندې دلته کې مړې کېدو والا دي او دا دلته کې مدد هم نشي راغوښتی، ولې چې پولیسو ته به د دې د بلیک میلینګ په باره کې پته ولګي او دا به جیل ته ویسي. په امیلي باندې ډیره سخته تیره شي، ولې چې دا پولیسو ته فون نشي کولی. نو امیلي یو ډیره خطرناکه فیصله وکړي، دا دواړه خویندې په دې حالت کې پریږدي او دلته نه وتښتي. لاره د مدد دپاره چغې وایي خو دې ته څه جواب نه میلاویږي. نو دې ته پته ولګي چې امیلي دلته نه تښتېدلې ده. په اصل کې امیلي دلته کې پټه شوې. لاره چې د خپلې خور حالت وویني نو دې ته پته ولګي چې زما خور اوس مړه کېدو والا ده او د دې اخري امید هغه د اوسپنې جال دی کوم چې په اوبو کې لاندې دی. خو په څه ناڅه طریقه باندې دا جال راوباسي، په هغې سره دا کور ماتولی شي. لاره خپلې خور یو غاړې ته ودرئ او بیا د سویمینګ پول کې غوپه ووایي. لاره دې جال ته ورسي او د دې د راویستلو ډیر کوشش کوي خو د دې دا کوشش ناکامه کیږي. نو دا یو کپړه دې جال کې ورکي او بیا په پول طاقت سره دې ته زور وکي. د ډیر زور د وجې نه د اوسپنې دا جال راوځي. نو دا په تیزۍ کې د اوسپنې دا جال بر راوړي او په دې باندې د سویمینګ پول دا کور په زوره باندې ووایي. په کور کې چاونه راشي او لږ ټیم پس دا کور مکمل مات شي. لاره په جلتۍ کې خپله خور د سویمینګ پول نه بهر راوباسي، کومه چې په بېهوشۍ حالت کې ده، او بیا ورته د بیمارۍ هغه انجکشن ولګوي. لږ وخت پس چې د دې خور په هوش کې راشي نو دا ډیره زیاته خوشحاله شي. خو دیو ته لا پته نه وي چې یو بل مصیبت د دیو سر له راغلی دی. امیلي د دیو خواته ولاړه وي او د دې په لاس کې تماچه وي. د امیلي دا سوچ وي که دا دواړه چرته ژوندۍ لاړې نو په پولیسو باندې به ما ونیسي. حالان کې امیلي داسې خرابه جینۍ نه وه خو د خپلې مجبورۍ د وجې نه د دیو سره داسې وکړه. لاره امیلي ته په ژړا سره وایي چې موږ به پولیسو ته ستا په باره کې څه نه وو، صرف موږ ژوندي پرېږده. خو د امیلي په دیو باندې بروسه نه وي او د دیو خواته نږدې شي. خو لاره ورسره وعده وکړي چې موږ به ستا په باره کې پولیسو ته هیڅ هم نه وو. امیلي دا دواړه ژوندۍ پرېږدي او د دیو ګوتمه دې ته واپس کړي. نو لاره امبولینس ته فون وکړي او امیلي ته د خپلې وعدې مطابق وایي چې ته دلته نه وتښته. دغه شانته کې دواړه خویندې بچ شي او دا دواړه ډېرې خوشحاله وي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.